تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو. برای توسعه و سرسبزی گلدان وساطی سرک 60 متره قلعه زمان خان صدها اصل نهال مرپان از سوی ریاست سرسبزی شارولی کابل غرس گردید. مولوی عبدالوکیل متوکل رئیس سرسبزی شارولی کابل در رابطه گفت که قبلا این گلدان بالای مواد ساختمانی سرک ساخته شده بود که آب به ریشه نهال ها نمی رسید. وی خاطر نشان کرد که پیش از غرس نهال ریاست سرسبزی شارولی کابل بستر گلدان را با عمق 1 متر کندنکاری نموده و همچنین خاک زراعتی را در این گلدان جابجا کرده است. دی گلدان کې لاندې د زاړه سرک د مخکینی سرک هغه مواد هم پراته وو چې ډېر سخت وو. د ریاست سرسبزي زړورو او مخلصو ملګرو دلته یوه میاشت کار وکړ. د یوه میاشت کار په نتیجه کې دغه زاړه ساختماني مواد لرې کړه او د هغې په ځای باندې په موټرو کې زراعتي خاوره راوړه او هغه یې دلته په ګلدان کې واچوله تر څو پورې هغه بوټي چې سږ کال یې موږ کرو هغه له سختې تندې سره مخ نه شي. 800 اصل نهال در گلدان مسیر سرک 60 متره قلعه زمان خان غرس گردید که از جمله 600 اصل آن از سوی کارمندان دفتر صحی ادا کمک شده است. آبادی لازمی بولو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړو. تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو. د ښایست د رڼاګانو